الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 8 ستمبر 2021 ته تاسو علم کې بوي چې یو خوب په حواله سره د مفتی فضل غفور صاحب حفظه الله هغه په میډیا باندې چلیږي او مخالفین قسمه خبرې کوي، راغی په باره کې پوسټونه کوي او په مفتی صاحب رحم دامت برکاتهم العالیه باندې د هغه خوب د وجنه د ګستاخی او د کفر فتوی لګي. اول خو د پوسټونه چې کوم خلکو کول هغه مخلوقو چې سیکولر ورته مونږ وایو، هغوی د سیاسي ضد او تعصب د وجې نه دا قسمه پوسټونه کول او الزامونه لګول، چونکې هغوی ته تکلیف ډیر میلاو شوی و. دغه خلکو همیشه سیاست چې هغه د مسلمانانو په وینو باندې د پښتون په وینه باندې نږدې ورځو کې افغانستان کې چې نوې نظام راغی، فتح راغله، په هغې کې مسلمانان د افغانستان په خپلو کې په ورورولۍ په ماحول کې کېناستل او الحمدلله هلته د وینې بهېدو هغه ضرورت پېښ نه شو، بغیر د وینې تویېدو نه هغوی خپلو کې وروڼو په شانتې کېناستل او الحمدلله هلته امن و امان راغی. نو دیو چونکې په هغه څیز باندې غوسه و، د دیو خیال دا و چې ډېره وینه به وویږي، هغوی به یو بل وولي، د یو بل وینې به ووایي. نو دغه سیکولر خلکو ته تکلیف په دیو د دې وجې نه نور څه ورته به لاس راتله نه، دغسې قسم یو کلیپ ورته به لاس راغی چې هغې بنیاد جوړ کړو او پراپیګنډه یې شروع کړه. خو زه حیران ځکه شوم چې په دغه کې مذهبي خلکو چې په هغې کې د پنجپریان ورته ویلی شي، شاعت التوحید والا ورته ویلی شي، هغوی په دې باندې کلیپونه شروع کړه. دې وجې نه ما ضروري وګڼل چې زه په دغې باندې جوابي کلیپ وکړم. اول خو په دې باندې مفتي صاحب په خپله باندې یو 2 کلیپونه تفصیلي کړي و، د دې وجې نه زه نن تفصیلي کلیپ نه کوم، وضاحت هغوی په خپله کړی دی، صرف مختصر یو څو خبرې د تاسو ذهن کې مخې ته ایښودل غواړم. اول نمبر، نن ما د یو ګستاخ چې ډېر لوی ګستاخ دی د اسلافو د اکابرو چې هغه د هغه کس په لاره باندې روان دی چې هغه د دیو په جماعت کې احمد سعید چتروګړي په نوم سره مشهور دی چې هغه د قبر نه د سپي اوازونه راتلل، هغه په لاره روان دی، انشاءالله د ده هم دغه انجامي. د ده مردارې ژبې دغه نورو خبرو خو زه جواب نه کوم ځکه چې مناسب نه دي. البته ده دا خبره کړې ده چې مفتي صاحب ګستاخي کړې ده. نو زه اول دته صرف یوه حواله پرېږدم دغه ټولو پنجپریانو ته، د پنجپریانو د عقایدو مسلم ترجمان د دیو په نسبت باندې چې د دیو الشیخ المحقق النیلوي صاحب مولوي محمد حسین نیلوي صاحب، هغه د پنجپریانو په عقایدو باندې په 3 جلدو کې یو کتاب لیکلی دی، ندای حق اولنی جلد هغې او صفحه نمبر 508 باندې هغه لیکي وایي رسالت اور نبوت دی لیکي و یہ بات تو ثابت اور محقق ہو چکی ہے، دا خبر خو ثابت شوی دا کہ رسالت اور نبوت در اصل روح کی صفت ہے، نہ جسد عنصری مار روح کی. نبوت دا د روح صفت دی، جسد عنصری یعنی کم دنیای جسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وو مدینه منورې روزه مبارک کې جاوت دفن دی، دغه په صفت د نبوت کې نه دی شریک. یعنی د پنجپریانو په نسبت باندې د نبی علیه السلام روح نبی وو، جسد نبی نه دی. نو تاسو په کوم بنیاد دا خبره کوي چې په دغه خوب کې کومه خبره رااله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوالې سره، ځکه ستاسو په نسبت باندې خو جسم نبی دی نه، نو هلته ګستاخي سوال له کوم طرفه راغی. اول خو زه دیو ته دغه ویم. دویم نمبر، زه پنجپریانو ته ویم چې ستاسو په ذمه دار اجتماع کې چې یو پنجپیري مولا دا خوب بیان کو چې ما خوب کتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شیخ طیب صاحب ته وایي چې دا جماعت شاعت التوحید د ما ته راکه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې د پاکستان ما ته راکه، هغه ورته انکار کوي نه دا نه درکو. الان کې تاسو ته پته ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، یو سړی تر هغه وخته پورې مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې د ټول محبتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت نه یې قربان کړي. نو ستاسو په نسبت باندې دغه شیخ طیب په باره کې څه حکم دی؟ بهرحال زه تفصیلي جواب ته راځم. اول نمبر د جواب نه مخکې ستاسو مخې ته یوه خبره ایږدم. دا خوب چې مفتی صاحب بیان کړی دی کم چلیږي، اول مفتی صاحب حفظه الله غ دی څوک؟ تاسو چې پرې ګستاخی فتوا لګوئ، هغه یو بهترین شیخ الحدیث دی، د حدیثو کتابونه پړاوئ، 20-25 کال هغه تدریس وکړو. دویم نمبر، یو متقی پرهیزګاره سړی دی او د ختم نبوت یو لوی مجاهد دی. 13 حکومت کې چې کوم د نېشنل پارټۍ ګورنمنټ و زمونږ په دې صوبه کې
تاسو په علم کې به وي چې دلته هغه پردن په یو منبر پسې وګرځېدو هغوی ته منت وکړو بیا د هغې نه پسې اسمبلۍ کې بل راوړو د هغه بل په ذریعې سره یعنې د مفتي صاحب د جدوجهد او د کوشش په برکت سره د 12مه پورې د سکول په کتابونو کې 3 قسمه مضامین هغه شامل شو د ختم نبوت د ناموس رسالت او پرد قادیانیت دا 12مه پورې په کتابونو زه خپله د هغې ګواه یم د 12مه پورې کتابونو کې په سکولونو کې چې دا مضامین شامل شو دا د مفتي فضل غفور صاحب حفظه الله دغه په تحریک سره و دغه په جدوجهد سره و دغه په کوشش سره و نو څنګه تاسو خیال کوئ چې یو دغسې سړی به ګستاخه شي نعوذ بالله دریم نمبر مفتي صاحب چې دا خوب بیان کړی د اصل د مفتي صاحب والا خوب نه و او دویم خبره یو دینه مخکې بله وکم مفتي صاحب په د اجتماع کې دا خوب چې بیان کړی د ډېر خلک وایي د دې څه ضرورت و هغوی د زړه یو درد نه بیان کړی دی او هغه درد دا و چې موجوده دور کې په پاکستان کې د رسول الله سلام ګستاخان په تیزی سره لګیا دي کار کوي او لاره همواري د قانون د ختمولو کوشش کوي نو مسلمانانو ته احساس ورکو درد ورکو قرآن هم بیان کړی په دغه بیان کې احادیث هم بیان کړي دي او په کې یو خوب هم د عبرت دپاره بیان کړی دی او یقینا د عبرت دپاره بیانول هغه زموږ ټول کتابونه ډک دي هغې کې څه ګمانات نشته دی بل درېیمه خبره اهمه دا ده دا خوب د مفتي فضل غفور صاحب خپل نه و دا یو کس لیدلی دی او بیا شاه صاحب حضرت مولانا سید الله شاه صاحب چې دا یو د دې دور یو ډېر لوی محدث دی او د دې دور یو ډېر لوی پیر او مرشد دی زرګونو علما شیوخ دغه شاګردان دي په خپله باندې یو لوی کامل پیر او مرشد دی یو لوی ولی الله دی هغه د احادیثو د درس په دوران کې دا خوب بیان کړی نو گویا سیاسی مخالفین او دا نور چې کوم مذهبي مخالفین دي د هغوی نامې نشو اخیستلی برای راست ټارګېټ یې مفتي فضل غفور صاحب وګرځو که دا ګستاخي یي نو مفتي فضل غفور صاحب د احمد برکاتونه خو صرف نقل کوونکی و بیا تاسو فتوی چې په ده لګوئ اصل سړی ولې نه یادوئ خو معلومیږي چې د هغه نوم نشي یادولی عوام درله په خوله باندې ګزار درکړي چې یو داسې شخصیات هم تاسو نه پرېږدئ د دې وجې نه د خپل بغض او حسد د وجې نه د مفتي صاحب نام اخلي دریم نمبر مفتي صاحب چې کومه خبره کړې هغه خوب دی چې یو کس په خوب کې رسول الله سره وکتو او هغه حالت یې د خوب بیان کړی دی الان کې دا مشهوره ضابطه ده قانون دی اصول دي چې د خوب یو صورت وي او بل د خوب حقیقت وي صورت خو خوب وي او حقیقت د هغې تعبیر وي په دې خبره باندې ښه ځان پوه کول پکار دي چې حکم هغه په صورت نشي لګېدی بلکې په حقیقت باندې لګېدی شي یعنی اعتبار خوب لره نه وي اعتبار تعبیر لره وي تاسو وګورئ په کتابونو کې دومره ګڼ مثالونه دي نن ما کتابونه راغستي تقریبا 25-30 واقعیات ما مخې ته کولاو شو خو زه هغه ټول نه ذکر کوم د نن نه تقریبا 300 کاله مخکې یو لوی عالم تیر شوی علامه عبدالغني نابلسي رحمه الله د 1143 هجري کې وفات دی د په خپل کتاب کې لیکي د کتاب نوم دی تعطیر الانام فی تعبیر الانام جل 109 باندې لیکي ومن رأى كأنه صار الحق سبحانه وتعالى یو سړی خوب وکتو په خوب کې ویني چې زه الله ګرځېدلی یم نعوذ بالله یو سړی وایي چې په خوب کې ویني چې زه الله جوړ شوی یم الله ګرځېدلی یم نو دی اهتدا الى الصراط المستقیم دی د هغې تعبیر کوي د دې تعبیر دا دی چې دې سړي ته به هغه نیغې لار طرف ته رهنمایي کېږي هدایت به ورته کړي دی او په نیغه لار رواني نو ګوره خوب ته تاسو وګورئ یو سړی وایي زه خدای ګرځوم د خدای دا خو چې څوک وکړي هغه څه حکم دی لیکن اعتبار هغه خوب لره نه دی هغه صورت لره نه دی اعتبار حکم لره دی تعبیر لره دی تعبیر یې څه چې دی په نیغه لار رواني نو عجیبه خبره وه دویم نمبر تاسو وګورئ ام فضل بنت الحارث رضی الله عنها د فضل مور هغه خوب ګوري رسول الله سلام ته راځي د الله پیغمبر ما داسې څه خوب کتلی رسول الله سلام ورته بیان یې کړه څه خوب دی ورته انه شعر ډېر څه خوب دی د الله پیغمبر ورته بیان یې کړه وایي زه وینم چې د ستاسو د بدن نه ټوکله کټ لوی شو زما په غېږ کې راواچولی شو خوب په ظاهر عجیبه دی رسول الله سلام ورته نه دې مطلب دا دی چې زما لختې جګر فاطمه الزهرا رضی الله تعالی د هغې به زوی کېږي او ستا په غېږ کې به لوبېږي بیا مقصې وشو دا روایت مشکات شریف 572 کې دی اوس خوب ته وره چې د بدن اندام کټ کېږي او په غېږ کې راغورځېږي یا دریم تاسو مثال واخلئ تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 355 کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خوب یې وکړو انتهایی پریشان و امام سے فرمایي کأنی انبش قبر النبي صلی الله علیه وسلم کأنی گویا کې زه خوب ګورم گویا کې زه انبش قبر النبي صلی الله علیه وسلم چې د نبی رسول قبر را کنم
و څومره عجیبه خوب دی قبر را کنمه د رسول الله صم جسد مبارک را وباسمه او چې ابن سیرین رحم الله ته ورغه ول عجیبه تعبیر او ته په دین کې تحقیق کې د رسول الله صم سنت بدعاتونه به جدا کې هغه ته په ترتیب خوب تعبیر ورته ورکو دغه چې تاسو بل مثال واخلئ په امام بخاری رحم الله حدیث ساری کې حافظ ابن حجر رحم الله صفحه 9 باندې مقدمه کې ذکر کړي امام بخاری رحم الله فرمایي زه خوب ګورم کأني واقف بين يديه وبيدي مروحه ازب بها عنه زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ناست یم او زما سره پکې را سره دی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مچان شړم ګوره څومره عجیبه خوب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مچان شړم هغه پاک صاف و ته مچان چرته نږدې راتلی شو خو خوب به ظاهره څنګه دی او هغه ته الله د بخاري شریف یې ولیکو الله ته یو لوی کار واغستو دغسې مختلف اقسام د خوب مې د تعبیر رؤیا دی دي کې ګڼ لیکلي دي خو زه تاسو ته ګڼ نه یم د دې صفحه نمبر 60 او 61 کې تاسو وګورئ دی لیکي وایي که چېرته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترش تندیز وګوري څوک نو دا د دین د سستۍ او ضعف دلیل دی او په دې ملک کې د بدعت ښکاره کېدو دلیل دی او بیا کوزه لیکي وایي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اندامونو نه څوک یو اندام کم وګوري په خوب کې نو دی تعبیر دی چې د هغه ځای اوسېدونکي په دین کې سستي او کمزوري دي ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اندام کموالی د هغه دا د هغه سړي د دین کموالی دی نو خوبونه بعضې وي بل یو خوب دی یو سړی خوب ګوري زما مخ تور شوی دی په خوب کې نو څنګه عجیبه خوب دی د هغې تعبیر دا ورته چې لور به دې کېږي ځکه وایي دا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا کظیم وغیره یا دغسې بیبي زبیده چې د هارون رشید بیبي د هغه خوب ګوري زما سره خلک راځي زنا کوي را سره اوس دا په خوله باندې راوستل مشکله دي لیکن تعبیر یې سره چې تعبیر یې دغه ورکوي تا نه به الله داسې یو کار اخلي چې ټول خلک به هغې نه فایده چوتی نهر زبیده ټوله دنیا پېژني چې خلکو هغې نه سیراب کېده اوبه څکي نو بهرحال د ټولې خبرې حاصل دا دی چې یو صورت وي د خوب او یو حقیقت وي د هغې حقیقت د هغې تعبیر وي نو حکم او اعتبار صورت لره نه وي بلکې حکم لره وي لکه زه تاسو ته یو بل مثال هم ویم یو سړی د شپې خوب ګوري په خوب کې هغه ته احتلام وشي شیطان ورته راغی نو یقینا که یو سړی بدکاري کوي زنا کوي نو که د شریعت حکم سخته ګناه ده لا تقربوا زنا زینات نږدې کېږئ ما نږدې مه ځئ یعنی د اسبابو دواعیو نه ځان ساتئ لیکن خو اوس که یو سړی وګوري نو په یې باندې خو د هغې حکمدار دی چې که دی شادي شدی خو په سنګسارېږي به او که دی شادي شده نه نو سل دورې به لګېږي لیکن خوب یې کتلی دی ګویا هغه خوب له اعتبار نشته دی په هغې باندې حکم نشي لګېدی نو دا د دیو جهالت دی چې په خوب باندې اعتراض کوي بل څلورمه خبره که نبی علیه السلام خوب کې څوک نقصاني وګوري نو هغه نقصان به په خوب لیدونکو ته راګرځي یعنی رسول الله صم په دې یو حالت کې وګرځو چې ولیدو چې د نقصان صورت ته لکه څنګه چې په دې خوب کې خبره ده نو هغه به خوب لیدونکو ته راګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به نه ګرځي دا په تعبیر الرؤیا کې امام ابن سیرین رحمه الله صفحه نمبر 60 باندې لیکلی دي نو لہذا د دې خوب هغه چې کوم تعبیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حالت کې وکړو هغه د امت ته راوګرځي چې په دې وخت کې امت په څه حالت کې اخته دي نو د خوب هغه تعبیر له اعتبار د خو جاهلان بغي نه پوهیږي پنځم نمبر دا خوب چې دی یعنی خواب دا د خوب په حالت کې لیدی شي سړی وده وي په دې حالت کې دي علامه شامی رحم الله شامی جلد 3 صفحه نمبر 245 کې لیکي وایي د خوب په حالت کې چې کم کلمات او افعال صادر شي نه څه چې په خوب کې دی وویني څه چې وشي په شریعت کې د هغې هیڅ اعتبار نه وي بالفرض که د چا نه په خوب کې کلمات د کفر صادر شي ګستاخي بېادبي ترې وشي نو دې له هیڅ اعتبار نه په دې هیڅ مؤاخذه نشته ځکه دا حالت د خوب دی که یو سړی ښځې له طلاق ورکړي په خوب کې هیڅ اعتبار ورته نشته نکاح وکړي په خوب کې هیڅ اعتبار ورته نشته حالانکې دې باره کې خو حدیث کې راځي چې له دې رښتیا هم رښتیا دی په ګپ کې هم دا رښتیا حقیقت واقع کېږي او حدیث هم راځي ابو داود الطیالسی رقم الحدیث دی 1485 رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع القلم عن ثلاث د درې کسانو نه قلم اوچتلی شوی نه دی مرفوع القلم دی چې څه وایي هغه نه لیکلی کېږي یو پکې عن النایم وده سړی دی د هغه نه قلم اوچتېږي اوچتولی شي اوچت کړی شوی حتی یستیقظ تر دې چې دی د خوب نه بیدار شي پس هر کله چې شریعت کې د خوب هیڅ حالت اعتبار نشته دی
نو د خوب په بنیاد باندې په چا باندې د ګستاخۍ او کفر فتوا لګول دا ظلم او جهالت دی. نو هغه یو خوب بیان کړی دی، په هغې باندې دا قسمه فتوی لګول دا ظلم او جهالت دی. بله شپږمه بله خبره ده، زمونږ فقهاو یو ضابطه لیکلې ده، که د چا په خوب په چا په خبره کې څه احتمالات د کفر وي، ډېر ښه احتمالات، یو احتمال پکې د اسلام وي، د سړی د مسلمان، نو مونږ به د یو احتمال ته ترجیح ورکو، ووجه واحد يمنع التکفیر فعلى المفتي ان يميل الى وجه الذي يمنع التکفیر تحسينا للظن بالمسلم. بارورایق جل 510 شامل ټولو لیکلي دي چې دغه یوې وجې له به اعتبار ورکو، مونږ به تاویل اقه کوو، د کفر نه به دی بچ کوو. او نن مفتی صاحب چې کوم خوب بیان کړی دی هغه خوب دی، په هغې کې د کفر یو احتمال نشته دی، د ګستاخۍ 1% احتمال پکې نشته دی، د هغې باوجود فتوی لګوئ. نو بهرحال د چا سیاسي مخالفت، مذهبي مخالفت دی تا دې حد ته ونه رسوي چې اعتدال ونه کړی شي، د عدل او انصاف نه کار وانغسته شي. او زه پنځپیرانو ته اخره کې وایم چې ولې په موږ باندې بعضې څیزونه کوله وایي. دا اعتراضات تر ننه پورې بریلیانو حضراتو کوله. هغوی مولا حسین علي صاحب رحمه الله هغې په بلغة الایران کې کوم لیکلي دي، او چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په پولیسورات باندې کوم خوب بیانوي، بیا دغسې زه په بیت الله شریف کې عمران په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مې سلام وکړو، راپاس رومال غاړۍ راکړله، زه معانقې را سره زه ونیوم، بیا رسول الله صلی الله اوراد او وظایف راکوله، هغه لوېدو ما راونیو، د لوېدو نه ما راټینګ کړو. تر ننه پورې په دې خوبونه هغوی اعتراضات کول، موږ جوابات ورکول، نن تاسو اعتراضات سول. بهرحال یقینا ګستاخي ډېر لوی کفر دی، لیکن یو څیز چې ګستاخي وي هغې ته به ګستاخي وایي، یو څیز چې ګستاخي نه وي په هغې د ګستاخي فتوا لګول. او یو مسلمان، یو عالم مفتي فضل غفور صاحب چې هغه ختم نبوت ډېر لوی وکیل دی، د قادیانیانو په خلاف ډېر خدمات دي، اسمبلۍ کې دننه بهرم، هغه مفتي فضل غفور صاحب چې نن د سکول د 12 پورې طلبا هغه ختم نبوت پیژني، په قادیانیت پیژني، دغه کفر او دغه رنګې ناموس رسالت پیژني، دغه مفتي فضل غفور صاحب حفظه الله دغه برکت دی، دغه جدوجهد دی. نو نن اقه سړی تاسو راواغسته په هغه هم فتوی ولګولئ. بهرحال زموږ ډېر کلیپ ما د دې لپاره وکړو چې شاید ډېر مسلمانان زموږ په ناپوهتیا سره دا قسمه اعتراضات کوي او نه پوه شوي، نو شاید دا هغوی دپاره د هدایت ذریعه وګرځېږي، الله دې وکړي چې وګرځي. او ډېر خلک چې هغوی د ضد د وجې نه لګیا دي، نو د هغې دپاره به ان شاء الله العزیز د اتمام حجت وګرځېږي. الله دې مونږ ټول له هر قسمه ګستاخۍ نه بچ کړي، او الله رب ذوالجلال دې هغه مونږ په مسلمان باندې، په علماو باندې بې ځای تهمتونو لګولو نه بچ کړي، او الله هم دې د علماو دشمنۍ نه بچ کړي. واخر دعوانا الحمدلله.